الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب العالمين شریف کے دے آیات کے پا مسلمان دا یو خپلوے نعمت اظہار کئی او دا آیت چی نازل شوے دے نو دا پا یو وجیبہ موقع نازل دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج و اخیری حج چی حجت الوداع وتوی دا حج دا فرضیت نپس پیغمبر علیہ السلام دا یو حج کرده ده ځکه حج په مدینه منوره کې فرض شوی دی او اختلاف پکې شته دی. بعضې علما وایي چې په شپږمه هجره بعضې اومه بعضې اتمه خو به هر کیف د اتمې هجرې پورې نبي علیه السلام ته د حج موقع نه وه میلاو شوې ځکه مکه مکرمه د کافرانو په قبضه کې وه نو هغې حج نشو کولی. په نهمه هجره باندې نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رولیگا او صحابه وسره رولیگل او یو څو اعلانونه په مقصدو چې دغه اعلانونه وکي د بعضې مجبورو د وجې نه نبی علیہ السلام په نهمه هجره حج نه دی کړی. نو په لسمه هجره نبی علیہ السلام راغی حج لا او د عرفات په میدان کې د جمعې ورځم ده او د عرفې ورځم ده دا آیت نازل شوی دی الیوم اکملت لکم دینکم چې ما نن ورځ خپل دین تاسو له پوره کړ واتممت علیکم نعمتي او خپل لوی نعمت او احسان هغه مې تام که پوره مې که. دا اسلام او دا دین دا د الله لوی نعمت دی. وردویت لکم الاسلام دینا او الله فرمایي چې کم دین ما تاسو باندې پورا که کامل مې که او یو زما لوی نعمت دی د هغې نوم درته ما کېښود چې د دې نوم اسلام دی. یو یهودي یو ځل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته وایي چې دا شی بند کوم شپېلې وي یو ځل نبي علیہ السلام مبارک د هغه یهودي وایي چې یو آیات ستاسو په قرآن کې دی او تاسو ته نازل دی افسوس که دا آیت مونږ ته نازل وی نو د دې آیت د نازلېدو ورځ به مونږ د اختر ورځ ګرځولې وه په هغه ورځ به م جشن کو او خوشحالي به م کوله او زمونږ به لوی اختر و. حضرت عمر ته تپوس وکړه وی کم یو آیت دی نو دی ورته ووایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا. او دا ځکه چې د مسلمان ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده چې د دین نوم ورله لیک دی ستا د دین نوم ما کېښود اسلام یې نوم دی لویه خبره ده. او دویم دې ته الله خپل نعمت ویلی دی چې دا ګورې زما نعمت دی. او دریم الله دا وایي چې دا دین درته ما مکمل که دې کې هېڅ کمې پاتې نه شو. ستا د زندګۍ د ژوند د تېرولو د الله د منشا مطابق چې کم هغه شی دی چې هغې ته دین وایي ادله ما مکمل که. نو دا یو ډېر لوی اعلان دی او د مسلمان دین ته ډېر لوی د عزت په نظر کتلی شوي دي او د الله یو ډېر لوی نعمت پوروالی دی. نو که دا آیت زمونږ یهودیانو باندې نازل وی نو مونږ به دا ورځ د اختر ورځ ګرځولې وه.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وای وی قمقله ته څه خبره تاسو به د دې آیت د نازلېدو ورځ د دې د نازلېدو نه پس د اختر ګرځوله او موږ له خدای د دوه اخترونو په موقع دا نازل کړی دی په کومه ورځ چې دا نازل دی هغه د جمعې ده او د جمعې ورځ د مسلمان اختر دی ځکه اختر دا د خوشحالۍ ورځ ته وایي او د مسلمان دپاره لویه خوشحالي دا ده چې د جمعې په ورځ دی راشي او الله ته ټول په جامع مسجد کې ودرېږي او خطبه واوري او منځ وکړي د مسلمان خوشحالي خو د الله په خوښۍ او په خوشحالۍ ده نو د جمعې په مانځه الله ډېر خوشحالېږي دویم د عرفې ورځ ده د عرفې ورځ د کال په ورځو کې ډېره قیمتي ورځ ده د کال په ورځو کې د عرفې نه د قیمت ورځ بله نشته بل میدان د عرفات دی دا هغه میدان دی چې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو به انسان مه پیدا کوه دا د ګوره د لرې لرې ځای نه راغلی دي او د ډېرو کولهو لنډو اوږدو لارو نه راغلی دي او ما ته زاري کوي او د کفن دوه څادرونه یې د ځان نه تو کړي دي نو الله فرشتو ته وایي تاسو ګواهان شئ دا ټول ما وبخل فرشتې ورته وي فلانکي پکې ګناهګار فلانکي ګناهګار دی وی دا ګناهګار مې ورسره وبخل نو لویه خوشحالي د مسلمان دپاره بله د دې نه کیدی شي چې ورځ د جمعې م ده او د عرفې م ده او بیا پکې میدان هم د عرفات دی نو وی قمقلو تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس دا ورځ د اختر ګڼله او موږ له خدای د دوه اخترو پر ورځ دا آیت نازل کړی نو ګوره اندازه ولګوئ د دې نه چې دا اسلام دا مکمل کېدل دا د دې دین کامل والی د دې دپاره خدای پاک د جمعې او د عرفې د ورځ انتخاب وکړه او دا بالکل د نبی علیه السلام مبارک اخیري دور و ځکه دا نهمه د ذوالحجې وه او د دې نه پس نبی علیه السلام ډېر لږ عمر دنیا کې پاتې شوی دی یو ورپسې بیا محرم او سفر او ربیع الاول تقریبا 3 میاشتې 2-3 ورځې کم زیات 3 میاشتې د دې نه پس حضور پاک دا په مخ د ځمکه هغې موجود و حیاتو او 3 میاشتې پس تقریبا نبی علیه السلام مبارک د دې آیت د نازلېدو نه پس وفات شوی دی اوس دا اسلام څه شی دی چې دا الله په دونه عظیمه ورځ د آیت نازلی او تاسو له مې د دین نوم اسلام کېښود نو اسلام خو ورونو ډېرې شعبې دي ما تیره جمعه د یو شعبې ذکر درته کړی چې هغه د احترام او د ادب سره تعلق لري د اسلام یو لویه شعبه درته نن بله بیانوم چې هغې ته دیانت او ایمانداري وایي موږ پښتو کې ورته ایمانداري وایو دا زمونږ د پښتو هغه عرف او اصطلاح ده اصل کې ایمان خو دې ته وایي چې سړی الله یو ومني او فرشتې ومني او رسولان ومني او کتابونه ومني او د آخرت ورځ ومني جنت دوزخ ومني او د قبر عذاب او پل صراط او حساب کتاب او د عقیدې څو خبرې نور هم پکې شته لیکن زمونږ خلک ایمانداري څه ته وایي دیانت ته وایي هلکه وایي ده کې ایمانداري شته ده کې دیانت شته او په دې فلانکي کې دیانت او ایمانداري نشته اسلام د دیانت او د ایماندارۍ نوم دی که چا کې دیانت وي مونږ چې ورته په پښتو کې ایمانداري وایو خدا به سوچه مسلمانې او که دا پکې نه نو اسلام کې به نقصان د دواړو جهان او مبارک سردار دا درس مونږ له پخپله را کړی دی قسم دی په خپل کور کې د بیبیانو سره عجیبه جندو 9 بیبیانې وې د حضور پاک مبارک په یو وخت کې او خدای پاک قرآن شریف کې ولې اختیار ورکړی و ترجی الیک من تشاء و تؤوی الیک ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء چې ستا خوښه ده که یوې بیبي سره 2 ورځې تېرې او 3 ورځې تېرې او بلې سره نیمه تېرې اړو ورځ ورسره نه تېرې که یو بیبي سره هفته او میاشت تېرې هم ستا خوښه ده او که دې بلې سره ورځ تېرې هم ستا خوښه ده که دا ټولې ځان سره ساتې بیا ستا خوښه ده او که دې کې بعضې د ځان نه جدا کوې بیا ستا خوښه ده یعنې پیغمبر علیه السلام له الله مکمل اختیار ورکړی دی مونږ ته د اختیار نشته د چا چې 2 یا 3 ښځې وي نو دی به پوره انصاف قایموي یو شپه د یو سره بله د بلې سره او بله د بلې سره پیغمبر علیه السلام الله د دې نه مستثنا کړی دی ستا خوښه ده یو سره 15 شپې بل سره یوه ستا خوښه ده یو سره میاشت بلې سره یوه لیکن سره د هغې د حضور پاک دیانت ته ګوره هرې بیبي له خپل نمبر ورکړی یو ورځ او یوه شپه د یوې بیبي بله ورځ بله شپه د بلې بیبي بله ورځ بله شپه د بلې بیبي دا هغه د حضور پاک خپل تقسیم او بیا هر مازدیګر به نبي علیه السلام په خپلو بیبیانو چکر لګو مازدیګر به راغی یوې بیبي له به ورغی بیا بلې له به ورغی بیا بلې له به ورغی بیا بلې له په ټولو به یې چکر ولګو او د ټولو حالات به معلوم کړل که د چا ضرورت یې د کمې بي چې هغه خپل ضرورت ورته ووایي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خپل دیانتو
دا دیانت حضور پاک مبارک خپلو صحابه کرامو ته ښودلی دی او د نبی علیہ السلام چې څومره صحابه دي قسم دی دا د دیانت او د ایماندارۍ نمونې وې نمونې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو سحر وختي د به د کپړې تجارت کو نو کپړې یې په اوږه واچولې او بازار کې ګرځېده چې دا کپړې خرڅو. حضرت عمر ورغی او د مټې کلک ونیوه وی دا ته څه کې وی دا خپله سودا خرڅوم دا کپړه خرڅو. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې او بازار کې ګرځې او تجارتونه کوې د مسلمانان به څه کوي. وی زما بچي به څه خوري زه چې د مسلمانانو کار کوم او دا کپړه خرڅه نه کم زما بچي به څه خوري. د مټې ونیوه وی ته راځه جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه کرام چې دی ټول راغونډ کړل ویل او دا حضرت عمر پاسید وی دا ابوبکر ما راوس بازار کې ګرځېده او خپله کپړه یې خرڅوله ما راوسدلی او تنخوا مقرره ځکه دی که خپل تجارت کوي نو د مسلمانانو کار پاتې کېږي نو دی به ټوله توجه د مسلمانانو کار له ورکوي. دی اوس خلیفه دی او د مسلمانانو امیر دی او دله به موږ به بیت المال نه تنخوا مقرر کړه نو تنخوا یې وله مقرر کړه. نو دی پاسید حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی دا خو ستاسو خوښه ده چې ما لم تنخوا مقرر کړه او وی تاسو ته پته ده چې زما کومه سوداګري او تجارت دی په دې زما او زما د بچو ښه خپله برابر ګزاره ګورې کېږي. دا نه چې ګنې زه ستاسو تنخوا ته محتاج یم خو زه بس ټیک ده د بیت المال اختیارمن یم او تاسو ما له تنخوا مقرر کړه نو زه به کوشش کوم چې د بیت المال دا مال په داسې طریقې استعمال کم چې دا تاواني نشي او دې کې کمیره نشي. تنخوا به یې غشته اوس دیانت ته یې ګوره. یو ځل ورته بیبي وی دا ته چې کله خپل تجارت ته کو مونږ فراخه رزق غواړه ولې ګټه به ډېره وه جامې مې اعلی وې او خوراک مو اعلی او چې کله د مسلمانانو بادشاه شوې نو ستا مخصوص تنخوا د په هغې زمونږ ګزاره ډېره زیاته ګرانه ده او د دې بچو دی یو قسم حلوا به یې پخوله ډېره موده شوه چې ستا بچو مونږ هغه حلوا نه ده پخ کړې د هغې ورته زړه کېږي نوې ښځې زه د کم ځای نه راوړم دقه خو ما له مسلمانانو تنخوا مقرر کړې ده او د دې نه زیات خو زه له بیت المال نه نشم راغشتې. نو بیبي ورته وی که تا ما اجازت راکړه نو ما سره علاج شته. وی ډېره ښه ده. وی ته به څه کې وی زه به ستا له تنخوا نه لږې لږې پیسې بچ کومه نو چې بچت وکړم نو په هغې به دې بچو له او ځان له مونږ هغه حلوا پخه کړو. نو ډېره موده پکې تېره شوه نو هغه حلوا یې پخه کړه. نو د شپې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کېښوده وی دا څه دي وی دا مونږ حلوا پخ کړې ده. وی په سم پخ کړې ده وی ستا له تنخوا نه به م لږې لږې پیسې بچ کولې څه به ځان له انتظام کو لږې لږې به م بچ کولې نو ام جمع کړې څو میاشتو کې نو دا حلوا م پې پخه کړله. وی ښه دې نه معلومه شوه چې زما د دې خپلې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي چې تاسو پکې بچت راوسته خو په کم هم ګزاره کېږي. نو د بیت المال چې کم نگرانو او کم مشرو هغه ته یې خط ولیکه وی زما تنخوا کې دومره کټوتي وکړه تنخوا راله کمه کړه. داسې به څوک په دې دنیا کې وکړي څوک به وایي چې زما تنخوا کمه کړه. مونږ کوشش کوو چې تنخوا کمه یې مونږ وایي زیاته یې کړه چې زیاته کړي بیا وایو تنخوا کمه ده راته یې زیاته کړه بیا وایو دا تنخوا راله زیاته کړه او د تنخوا د زیاتولو دپاره د لاندې طبقې نه ونیسه تر د صدر پاکستانه پورې او د څومره چې ملازمین طبقه ده پریشانۍ کې وي چې تنخوا مې خو زیاته نه شوه او دې بجټ کې تنخوا زیاته نه شوه نو دا ټیک ده ځکه چې د خوردنو سامان ګرانېږي او هر شی ګرانېږي نو پکار ده چې تنخوا ورته اوچته شي دا سم بدیت نشته. لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دیانت ته ګوره دا اسلام دی او دا دیانت دی. وی زما تنخوا کمه کړه ځان له هغه تنخوا کمه کړه. قسم دی د صحابو د حضور پاک نقشې وې نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونې یې پرېښې دي. که دی وی چې دیانت کوئ او مثال یې نه وي پرېښې نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به څنګه نو یو صحابي د حضور پاک د یو حکم مثال دی مثال او د یو حکم نقشه ده نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداري وه. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات پې معلومول. داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول ګرځېده به
او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري دریاب شته خو جبه دې ورښکته کړي اوبه دې وسټي که نه اوبه ورته شته خدای ورکړي دریاب او دې له تندې مري وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی له تندې مړ شو نو ایمان به یې تپوس کېږي دومره په زړه کې د خدای یاره یو غلام یې دی یو ځل موږ د مدینې شریفې نه بار ووتو ګرځېدو وی یو خیمه ده او په هغې کې فریاد دی فریاد نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماري ده ورته وی موږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی موږ اواز ورکړه سړی راووت څه چل دی یاره وی دا موږ یې نه پېژندو چې دا امیرالمؤمنین دی وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ وی څوک ورسره شته وی نه هېڅوک ورسره نشته یو زه یم او یو مې دغه ښځه دی هېڅوک هم نشته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هله شاه بزر راځه وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپل بیبي لا ورغی ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیرالمؤمنین وی یو خدمت د ښځې که کولی شي الله به دنه ډېر زیات راضي شي او خدای به دله ډېر بې اجر درکړي وی وای امیرالمؤمنین څه خدمت دی وی دا دی یو مسافر دی ورسره ښځه ده او ښځې اولاد کېږي او تکلیف دی ورته نو که د هغې مسافر د هغه ښځې د بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي وی امیرالمؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده هله شا به زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېشت او ور انتظام یې وله وکړه او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بیبي د امیرالمؤمنین بیبي هغه د دیتوب خدمت کوي د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو هغه خدمت کوي خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه پروردګار هغې ښځې له بچې ورکړه زوی یې وله ورکړه دې وله خوراک اوړه موړه او ګرم څیزونه یو ځای کړل څالوه ملوه یې وله پخه کړه هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې وله وکړه چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبي حضرت عمر له آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه دې مسافر ورور نه چې خدای وله زوی ورکړه هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې وی ته امیرالمؤمنین وی نه یم خلق راته امیرالمؤمنین وی د مسلمانانو خادم یم سید القوم خادمهم د قوم مشر دا به د قوم خادم وي نو بعضې علما لیکي وی د دغې اواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته د دې اواز چې اوخو د امیرالمؤمنین او د عمر نوم او دبدبه او روب دا خو بل شانتې و د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت دا د کومې ښځې چې بچی کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړه او اطال او ستا دې بچي له د بیت المال نه به رزق او تنخوا مقررو دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده یو ځای نه په صحرا کې د ژړا اواز به اورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي وی دا وږي دي نو هغې څه دیچکې کټوی باندې کړې وه اور بلېده نو دا خوراک وله ورکه که چې دا لوږې ختمه شي وی دا خو خوراک په دیچکې کې نشته نو دا دی ولې بیا دیچکې په اور باندې یې ښودلې چې خوراک پکې نشته وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږې دې څه شته نه نو ما په دې دیچکې کې څه کاڼې ماڼې اچولې دي او اور مې بل کړی دی چې د دې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کړي نو کیدای شي که خدای وله چېته خوب وروسته صرف د دوی د تمې لپاره مې اور بل په تمه به شي نو بس وده به شي جړا به بنده شي وی ښه نو وی ته امیرالمؤمنین له ولې نه ځې عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي وی د امیرالمؤمنین عمر به د قیامت په ورځ ګریوان یو زما به لاسي او د خدای دربار ته به یې راکاږم دې داسې ویرېد ورپېد دا ویښتې غونې شو وی تا نه څه خبر دی چې د خدای دربار ته یې راکاږي ته خبر که چې در نه کړي نو بیا یې راکاږه وی چې ما نه ځان نه شي خبرولې بادشاهي ولې کوي غلام ته وی شا به راځه لاړ بیت المال ته او د بیت المال نه یو بوجۍ مضبوطه ډکه کړه او اوړه او
زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره هغه پکې واچول او دومره لبریز ډکه کړه چې غلام وای وایي چې صاحب ما ته را په شا کوې نه دا به زه وړم چې زه غلام یم نوکر یم ستا نو دا به توړې که دا به زه وړم وی دا خو به ته یوسې خو د قیامت په ورځ به مې بوج څوک وړي چا به را په شا کراته نو ما ور په شا کړه هغه بوجې وبکې د دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت دپاره وی را په شا که نو یې ور په شا مې کړه ورته نو اچا چې شی نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نه د پان نو هغه کم ځای وړی شي نو دا خپې به کږې وږې تلې راتلې وړې یې نه شوه نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته یې وغورځول نو هغه لوښی تش کې صفی کړ او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومانو له څه خوراک پوخ کړي نو یې اور نه بلېده نو دې اور له به یې پوکې ورکړه وی قسم دی چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې د هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې ورته راوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور مې چې صاحب ته دې خوا شه زه بلوم وی ته کښېنه په قلار دا زه کوم اور یې بل کړه خوراک یې پوخ کړه او بیا هغه ماشومانو ته کېښود او ماشومانو خوراک وخوړه وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندې ووینم نو ځم به او ښځې ته بیا وایي وی سهار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچو له موږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړو چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو ښځه ورته وایي وی ما امیرالمؤمنین څه پېژنې ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم دی یو نه وي چې د امیرالمؤمنین یې زه به هلته یم انتظام به دله برابر کړم نو سهار وختي دا ښځه راغله د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره وه او دا هغه د بادشاه ځای خو د مدینې منورې جومات کې ناست دا ښځه راغله چې راغله اوس دا یې سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده د هغه سړی خو دا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک وي نو ده ته خلکو وي ای امیرالمؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شوه چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی دا څه شو په ده بیګا ما پڼ راوړی دی او بیګا یې راله ورم بل کړی دی او بچي راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړې ده خوراک یې پخ کړی دی هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه هسې نه راومې نه نیسي جیل کې مې وانه چې سزا رانه کې نو دا ښځه په یره شوه صحابو ته یې دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وایي وی امیرالمؤمنین ما نه پېژندلې ما ته پته نه او د شپې چې بچي وله ماړه کړل نو دوی ورته وکړه ای ځوانه وی د عمر په دی خدای تا باچا کړي وی ته لیقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوته یې را مخکې کړله وی صاحب زه معافي غواړم ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین بیګا په تا ما پوکي والی دی او پن مې د باندې راوړی دی او زما بچي دې ماړه کړي دي وی دا پرېږده اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګریوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی د الله د رسول خلیفه او امیرالمؤمنین د خدای په دربار کې به دا ګوی ورکو چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچي ماړه کړي دي او ما دې خپل حق را کړی دی د بیت المال نه ورته تنخوا مقرر کړه دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداري ورته وایي خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداري پیدا کړي دا د اسلام لویه شعبه ده او که چا کې دیانت او ایمانداري نه دی د خدای نه لرې دی رونو دی دوزخ ته نږدې دی دی د پیغمبر علیه السلام په طریقه نه دی روان د ده غاړه کې به د قیامت پر ورځ پردي حقونه پراتي په خولې خو موږ ټول وایو هر سړی ځان ته ایماندار وي او بل ته بېایمانه وایي دا لارو کوڅو کې غیبتیان او دا په دکانونو او په حجرو کې غیبتیان هر سړی د ځان صفت کې او بل ته ګوته نیسي ګوره هغه کې دا چل هغه کې دا چل دی دا څلور دې ځان ته را مخامخ کړي ته وګوره چې تا کې څومره ایمانداري ده چې بلکې نقطې راوباسي په خپله به ټول عمر حرام خوري بچي به حرام خوري مال به ټول د حرام او پردو او نیکانو پسې به ګوتې نیسي هغې کې به نقطې راوباسي ده کې دا چل دی ده کې دا چل دی ده کې دا چل دا شی پرېږدی ځان ته وګوری چې زه څونه پورې اوبو کې یم او څونه د اوبو نه بار یم څونه ما کې ایمانداري ده او څونه را کې نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو یهودي
پس طریقه هغه یهودي ته د حضرت علي رضی الله عنه زغره رسېدلې وه او حضرت علي په خپله د مسلمانانو بادشاه دی امیر المؤمنین دی. اوس چې د بادشاه نه څوک شی والي نو اخیستی شي که نه، یو سپی ولیږي یو 5 شپږ څپېړې به یې مو یو شی به دې په زور راوالي. لیکن ګوره دا خو ایمانداري نه شوه او دیانت نه شو. د حضرت علي په زمانه کې یو قاضي شریح یې نوم و، شریح دا ډېر زبردست قاضي و، خیال قابل. هغه ته یې درخواست وکړه لکه څنګه چې زمونږ خلک په عدالت کې جج ته درخواست کوي. درخواست یې وکړه چې دا فلانکي یهودي دی او زما زغره ورسره ده، ما له دا زغره راواخله. اوس جج هم د اسلام او د ایمان مطابق کار کوي. هغه فوراً حضرت عمر ته هم استازی ولېږه، ای په پلانکۍ ورځ به ته حاضرېږي. یهودي ته هم درخواست ولیکه، خط ولېږه وایي ته هم حاضر شي، سمن جاري شو. اوس بادشاه جج ته ودرېږي په دې زمانه کې، سوال نه پیدا کړي. زمونږ په دې دور کې بادشاه د دې قانون نه مستثنا دی. بادشاه به جج ته نه حاضرېږي، هغه به خپل وکیل لیږي. یعنې اټارني جنرل چې دا کم سرکاري وکیلانو مشر دی، دی به ولا خپله وکاله کوي او ولاړ. بادشاه توهین دی چې د جج مخې ته او د قاضي مخې ته دی ودرېږي. د حضرت علي دپاره دا توهین نه دی او د دې زمانې د بادشاه دپاره توهین دی چې په قانون کې پکې استثنا راغله چې دا قانون به د ده دپاره یو ډله بني. رښتیا وایه دا د انصاف قانون دی که بې انصافي ده چې د غریب او د مالدار او د رعیت او د صدر دپاره یو شان نظامي دې ته قانون وایي. دا خو قانون نه دی. زمونږ ډېر قوانین داسې دي چې په هغې کې استثناګانې دي. ډېر قوانین ما ته معلومه ده، ما ته د هر څه معلوم دی، یا مې کتلې دي. دا اداره د دې فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي اداره د فلانکي قانون نه مستثنا ده، دا فلانکي سړی دا د فلانکي قانون نه مستثنا دی. هلکه خیر دی، دا غریب سړی دی، دی به د قانون لاندې ځي او د قاضي مخکې به ودرېږي، او دا بادشاه دی به د قاضي مخکې نه ودرېږي. دا ولې؟ هم د دې ملک باشنده او دی هم د دې ملک باشنده. بادشاه دی نن سبا بني. نو سمنې جاري که حضرت علي راغی، دی یو نه وی چې ښه ما غواړې، قاضي ته دا نه وی زه به د ځان په ځای وکیل در ولېږم او زه رښتونی نه د یهودي په مقابله کې ته زما خبره نه منې. دی یو نه وی، دا کبر یې ونه که. نیغ راغی د شورای قاضي مخکې حضرت علي رضی الله عنه ودرېد. بل خوا یهودي دی، یهودي او امیر المؤمنین یو ځای ولاړ دی. او به کې څوک داسې دا قدر یهودي سره په یو سب کې ودرولم. دا د شریعت قانون دی. شریعت کې دا نظام دی چې خامخا به ودرېږي. مدعي به م ولاړې قاضي ته، مدعلی به م قاضي ته ولاړې او ګوان به ترې غواړي. قاضي حضرت علي صاحب نه تپوس وکړه، شریح وایي ستا څه دعوه ده؟ وایي زما دا دعوه ده چې دې یهودي سره زغره ده او دا زما ده. وایي ګوان در سره شته؟ صحابي دی چې نبی علیہ السلام د هغه د جنت زیری ورکړی، یو ځل نه څو کرته، او ماشوم د حضور پاک سره لوی شوی دی. نو چې کم هلک د نبی علیہ السلام په غېږ کې لوی شي او حضور پاک د هغه تربیت وکړي، ابه دروغ څنګه وایي؟ بیا د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها خاوند دی. بیا حضور پاک یې صفت هم کړی دی، انا مدینة العلم وعلی بابها، وایي د علم خار او علي د هغې دروازه ده. نو دروازه د علم دروغجنه نشي کېد. لیکن د شریعت قانون دا دی چې ګواه به پیش کوي. وی ګواه وي دا دوه کسان ګوان دي، وی دا یو غلام خو ستا ذات شوی غلام دی، د ده ګوۍ خو به دله قبوله کړم، او دا بل د زوی دی، د زوی ګوۍ د پلار لپاره نه قبلېږي، نه صحیح کېږي. د حضرت حسن ګوۍ، اوس ګوره حضرت حسن چې ګوۍ کوي خو په خوله به کوي، او دا هغه شونډه دی چې حضور پاک ښکل کړي، او د دواړو جهانو سردار مبارک به خپله ژبه راوویسته او د حسن په خوله کې به یې ورکړه او دا ژبه به یې ولروله. نو کومو شونډو چې د حضور پاک ژبه راولې ده نو هغه به دروغ ووایي؟ چرېم نه. اوس قانون دی نو ما ته پته ده چې ته رښتونی، ګواه ته مجت نشته. ما ته پته ده چې دا زوی دې رښتیا وایي، خو د شریعت قانون دا دی ګواه به پیش کوې، هله به دې دعوه منم. د شریعت قانون دا دی چې زوی د ګوۍ د پلار دپاره نه صحیح کېږي. نو لهذا ستا یو ګواه دی، ستا ګوۍ خو رد شوه، خبره خلاصه ده. یهودي دی اوس به قسم وخوري، که دا قسم خوري نو زغره د هغه ده، او که قسم یې ونه خوړه
نو غزغره ستا ده ګویې یې ونه رد کړه. بس حضرت علی رضی الله عنه ویې بس شریح قاضي صاحب بس زه ټیک شوه مه ورکوه قسم زه واخله دا زغره هم ده صحیح زما ګوان رد شه. هغه یهودي سوچ وکړه چې دې ته ایمانداري وایي دې ته عدل وایي او دې ته انصاف وایي. امیر المؤمنین ما سره یو ځای په عدالت کې ولاړ دی او امیر المؤمنین نه ګواه غواړي او ګواه پیش کولو کې ناکام شو او د زوی ګواه یې بله نه قبلي او زغره د ده ده او دا یې زما شوه. بس اصغر هغه یهودي فورا وی قاضي صاحب زه معافي غواړم دا زغره د دې امیر المؤمنین ده دا یې د ده مبارک شي او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم. ما ته کلمه وایه چې زه مسلمان شم. خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس د قضا کې مسلمان شو. حضرت علی رضی الله عنه اصغر راواغېسته او یهودي د اسلام په انعام کې ورکړه. ته مسلمان شوې دا اصغره زما دا ستا شو. دیانت دا د اسلام لویه شومه ده. دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري. زه به خپل هم ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم. ګاونډي سره به ظلم نه کوم ښځې سره به ظلم نه کوم بچو سره به ظلم نه کوم. د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناسته وی زما ښځه ده او ما ته وایي چې زما دې زوی له یو مرۍ ورکه نو زه دې یو زوی له دا مرۍ ورکوم او تا پې ګواه کوم. ښځه راته وایي چې نبی علیہ السلام پې ګواه که مطلب یې دا و چې سبا هسې نه ده بلې ښځې بچي راپاسي او وایي چې دا غلام خو زموږ د پلار دی او د تا سره څنګه دی هغوی پکې خپل حصه به غواړي. نو یې ښځې راته ویلي دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکه او نبي علیه السلام پې ګواه که نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم ته پې ګواه شه. نبي علیه السلام ورته نور زامن دې شته وی یو وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې وی نه ښه نو ما په ظلم ګواه کې یو له ورکې نورو له نه ورکې په ظلم ما ګواه کې انی لا اشهد علی جور زه په ظلم ګوی نه کوم واپس کته دا غلام دې ته ایمانداري وایي. ډېر پلاران هم ګورې ظلم کوي یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول زوی له ورکول لور له نه ورکول. حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام چا چې خپل وارث د خپل حق نه محرومه که الله به یې د جنت نه محرومه کړي. دیانت یوازې دا خو نه ده چې مونږ وایو لکه دا بادشاه کې عدل او دیانت نشته نه ځان کې به هم پیدا کې جی وزیر صاحب کې عدل او دیانت نشته نه ځان کې به هم پیدا کې ما کې څونه پوری دیانت دی. شپې چې سملې سر پټ کا بلستن کې لږ سوچ وکړه چې ما کې څونه ایمانداري ده ما کې څونه دیانت دی. د ګاونډي سره مې څه سلوک دی ښځې سره مې څه سلوک دی زامنو سره مې څه سلوک دی. لور سره د په چورۍ او په اختر رضا کو یو ښکری چوري دا د لور حق دی او د اختر شوقدر خو پکې نشته نیم خبر چې شته اوس کې نشته او یو اختر کې یو معمولي غوندې یو دړی روجې او یو پوټې ټیمګې او چېرته د ململ یا د خاصې جوړه او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی که دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جایداد د خېټې لاندې کړی او د خور لور حق دی. نقد مال تا لاندې کړی د خېټې دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جایداد کې دی د خور لور حق ځمکه کې دی د خور لور حق کور کې دی د خور لور حق چې دی نه هغه بینک کې چې دی کم دولت د پلار پاتې دی په هغې کې دی موټر کې دی دا د خور لور حق نه دی. ښکری چوری باندې د خور لور د حق نه ځان ساتي د ایمانداري ده زمونږه ګوتې به بل ته نیسو هغه ایماندار نه دی هغه داسې دی. ځان کې سوچ وکړه ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه که ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم ځکه د هغه ټګي ډېره زیاته ده د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر که ایمانداري نه کوي گورنر نه کوي وزیر اعلی نه کوي بل نه کوي نو چې څومره لوی سړی دی نو لویه بیماني پکې راله لوی نقصان راغی ګناه ډېره زیاته ده. خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت پم کوي. دکاندار څومره دیانت کوي پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي پی والا څونه دیانت کوي پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي دا دیانت دی که نه بلکې ګوتې راوباسو.
اوچپې میده کوي پکې مږي اوچپې ما ته مخکې ورځو کې یو سړي خبره کوله سوچه او غوړو خبره راله یو ځای راته یاد کړه وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي یا خدای پاک دا پیسه څومره خوږه شوه د ایمان نه هم زیاته خوږه شوه د پیغمبر د خبرې نه هم زیاته خوږه شوه دا خو ما ته ښکلې پیغمبر وی ټګي به نه کوې من غشنا فلیس منا چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی نو د پیغمبر د خبرې نه ستا دا پیسه ډېره خوږه شوه مساله کې ټګي دوکه غوښه کې ټګي د هډوکو عامل به درته په غاړه کي خدای دې سره څوک هم پکې شته نیکان هم شته ټول بدن به نه مساله کې ټګي په غوړو کې ټګي په اوبو کې ټګي اوبه چې در باندې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کوم منرل واټر دي او ډک کړي د تورنګلو د کندې نه یو مثال در درکو څه کې ټګي نه شوه ګیس کې ټګي دا سینجي پمپونه د دې اکثر تاسو کوم پریشر دی پورا دی ویو چې 40 میټر لاندې روان دي الکه تا خو چې پورا دی وی دا بس پورا شي کنه نو چې 400 ګیس واچي اخیری د شلو پاتې شنو هغه کې لګ تیز شي اوس وی پورا شو 400 دی لپاره نیمه کې واچول اخیری کې دی پورا خدای ته وګوره دا خلک د کروڑونو روپو د ګیس د سینجی پمپ دی ته نور چاله غټې نیک بخته پټرولو کې ټګي ډیزلو کې ټګي موبایلو کې ټګي چاله غټې دغه سینجی پمپ والا چې دا ټګي کوي نیکان هم پکې ټول بدن نه یادوم پکې نیکان به مې دې چاله غټې دا خو د کروڑونو روپو سرمایه ده نو معلومیږي دا چې د زامنو دونه د چې زامنو دیم کېږي د نوسو دیم کېږي دا کړوسوله ګټې دا حرام خوري کړوسوله کې هغې خلکو لکې چې هغه لا پیدا هم نه دي هغې لکې چې هغه پیدا شي لوی چې قسم دی که دې نیکه ته دعا م وکړي دې یاد هم کړي تا ته خپل نیکه یاد دی د نیکه پلار دی یاد دی څومره دعاګانې دي نیکه ته او د نیکه پلار ته وکړئ کړوسي شو که نه کړوسي ته د نیکه پلار کم ځای یاد دي نو اکثر دا مالدار خلک دا سرمایه دار او دا کارخانو والا خلک د دوی دومره مالی چې د زامنو هم دغه بس دی د نوسو هم بس دی دا چاله ګټه کوي دا کړوسوله کوي هغه کړوسي چې لا پیدا نه دي خدای ګواه دی که دې یاد کي په دعا کې به دې یاد نه کي هغې دپاره ځان له آخرت خواره خدای به په دې پېژنې او شیطان به هم پېژنې خدای او رسول وی مه کوه او شیطان وی کوه موږ د شیطان تابعدارۍ په مخ اخیستي یو هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان کې چام سوچ نه که جناب دا د ایماندارۍ مثال ماشاءالله ایمانداری چې چا کړې ده خدای والا د هغې صله په دنیا کې م ورکړې ده او د هغې صله والا الله په آخرت کې م ورکړې ده او چې چا ایمانداري نه ده کړې دغه صحابه کرام ایماندار خلک وو دیانتداري پکې وه تر ننه پورې موږ نوم څونه په عزت اخلو رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداري نه ده کړې د حضرت عمر فاروق رضی الله زمانه یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاه مسلمان شو جبلی نومو جبل ابن اهم او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې هغه وی زما عمرې تړل کېږي وی راځه زه در سره عمرې له ځم د مدینې نه مکې مکرمې ته سره عمرې له زه ځم چې ستا یو عزت راشي ورسره راغې صیبه عمره کوي نو عمره کې خلک طواف کوي طواف کې لنګ والي نو چېرته د یو سړي د یو بانډیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله هغه چې د قدم واغېست لنګ تې لاندې پرېوت زر یې لنګ راوچت که ځان نیتا وکړه خو بادشاه مسلمان شو سپېړه اوچته کړو دغه بانډیسي یو مضبوطه سپېړه وه ته زما په لنګ پکېښود ما نه یې لنګ وغورځو هغه خو د انصاف د دیانت زمانه وه لا حضرت عمر ته درخواست وکړه وایي جي دغه چې دی بادشاه زه وغواړم هغه بادشاه راویست په طریقه راوغوښته وایي دا تا ولې وو وایي زما په لنګ یې خپه کېښوده وایي تا لکه زه په لنګ خپه ولې کېښوده وایي زه به لنګ اوچت کړی و که نه زه خو طواف کې روان وم د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پې خامخا به خپه راغلي لنګ به د اوچت کړو زما خپه به پې نه راتله ذلکه وی خیر دی نه نه باندې سی وی خیر پکې نشته ما نه سپېړه وستره که د اسلام څه قانون په دې کې وي نو قانون به مالو جاري کوي او که دا قانون دی جاري نه کړي نو د قیامت پر ورځ به زما لاس وي عمر ستا به ګرېواني خدایه دا څه مسله خیر دی جي بادشاه ایمان یې راوړو مسلمان شو
او دنه بس اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپېړه ورکې خپل بدل دی والی دا دې ته وایي او دویم دا دی چې معاف یې کا وی نه معاف کوم ماله به خپل بدل اخلي اوس عمر فاروق خو دې خوا خو بادشاه دی مسلمان دی د هغې عزت هم پکار دی لیکن بل خوا د قیامت خبره ده دیانت او ایمانداري پکار ده بادشاه ته وایي چې دا څه کار دی زه وایي دې به موږ رضا کړو باندې سي وي چې رضا پکې نشته ما نه سپېړه په ډک مجلس کې سره او زه به خپله سپېړه عالم که د اسلام په قانون کې دا وي او که نو بس اسم نه کوم خو قیامت پر ورځ به تا نه تپوس کوم بادشاه پوه شو هغه وی صاحب ما له یو څو ورځې مهلت راکړه دا باندې سي به رضا کړم وی ډېره ښه ده مهلت مې درکړه هغه څو ورځې مهلت کې هغه بادشاه شپې د شپې واپس وتښتېده روم ته لاړ او واپس عیسایي شو عیسایي وی داسې دین مې نه دی قبول چې زه یو بادشاه یم او زما نه دې پکې سپېړه په بدل کې دغه کېږي اخیستلې کېږي دا قانون خو حضور پاک په ځان چلولی دی یو موقع کې جهاد کې صفونه برابرېدل نو نبی علیہ السلام مبارک سره غشی و نو هغه غشي داسې راښکوي دا صفونه نیغ کې زما دې غشي سره صفونه نیغ کې نو چې چا لږه سینه بار وه نو هغه ته به یې ویل ته لږ دن نشه چې سب برابر شي نو هغه غشي نبی علیہ السلام راښکل د یو صحابي په خېټه راښکلی شو نو خېټه یې خوږ نه شوه خو داسې معمولي غوندې داسې دا سربن یې لږه وګرېده هغه صحابي زر د سپ نه راووت وي د الله رسول زما دې خېټه خوږله وی ما خو دا غشي راښکم هغه ستا خېټه قصدن نه خوږوله دا غشي راکاږم چې دا صفونه برابر شي نه نه وي زما دې خېټه خوږله ما له د دې د شریعت د حکم مطابق فیصله وکړه وی ښه نو شریعت فیصله خو دا ده ما قصدن نه دي کړی خو چې خامخا ته وی نو دا غشي ورته زما په خېټه راکاږه او صحابت حیران شو چې داسې مسلمان دی صحابه خو به د نبي علیه السلام نه قربانېدل او د جهاد له د پیغمبر په حکم راغلی نو د پیغمبر په حکم سر ورکې او که د هغه نه په غلطۍ سره غشې راښکلي چې ستا په خېټه هغه نه برداشت کې ته څه دا لیونۍ که روغې وی نه دا هم د دې پیغمبر وینا ده د وینا ده ما له خېټه خوږ کړې ده زه به ترې د خپلې خېټې بدل اخلم د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره صحابه د چپ د دې حق په ما کېږي ما احتیاط نه دی کړی زر یې ورته خېټه مبارکه کولاو کړه لمن یې اوچته کړه صحابي ته وایي د هغه شیواله راشه شابه زما نه انتقام ول هسې نه د قیامت ورځ ته ستا دا خبره پاتې نه شي چې سې لمن یې اوچت کړه صحابي رامنډه کړې او د حضور پاک خېټې ښکلولې شروع کړل خېټه وله ښکلۍ 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 جاړي اردت هذا یا رسول الله دا الله رسوله دا مې مقصد و زه خو زما مور پلار تاله قربان زه به تاله انتقام علم خو یو موقع خدای پېښه کړه چې په دې چل د پیغمبر هم دا خېټه ښکل کړم لیکن د نبي علیه السلام دیانت ته ګوره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه بادشاه وی دا چې ته کیدی شي یو جهاد کې د مکې مکرمې د فتحې په موقع باندې یو ښځه و فاطمې نومه د بنو مخزوم قبیلې و فاطمه مخزومیه ورته وایي هغې غلا وکړه چې غلا وکړه نو فیصله دا وه چې لاس به ترې کټ کېږي لاس به ترې پرې کو هغه د مالدار سړي لور وه هغې وی دا خو لوی مصیبت دی ښځه ده او ښې لاس دې د کټ کې نو دا به څوک واده کوي څنګه او دا به کار څنګه کوي او دا خو د یو شریف او د مالدارې کورنۍ لور ده دا بچکول پکار دی د لاس کټ کېدلو یاره نبي علیه السلام ته به څوک ووایي چې دا لاس ته مه پرې کوه یو سفارشي پکار دی نو چا دا غږ نشو کولی وی د نبي علیه السلام یو غلام دی زید ابن حارثه دا هغه زوی دی اسامه ابن زید هغه اسامه د نبي علیه السلام ډېر زیات خوښ دی که هغه ورته ووایي نو ممکن دی د هغه خبره ومني هغه ته یې وی ته ورته سپارش وکړه اسامه ابن زید راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله دا یو ډېر شریف خاندان دی او دا ډېر مالدار سړی د هغې لور ده او خشتم ده او دا زه درخواست کومه چې دا لاس یې پرې نه شي نبی علیہ السلام غصه شو اتشفع فی حد من حدود الله ته د الله په حد کې ما ته سفارش کې چې لاس مه پرې کوه زما د قسم په الله دا فاطمه مخزومیه ده که زما لور فاطمه غلا وکړه نو لاس به ترې پرې کوم اسلام کې دا فرق نشته چې دا د پیغمبر لور ده او دا د امتي لور ده او دا بادشاه دی او دا ګدا دی دا فرق چې دا فرق دی پکې راوست خو انصاف ختم شو بیا نو حضرت عمر هغه سړی لاړ واپس کافر شو عیسایي شو بهر کې څه زمانه پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي روم ته چې روم ته تللي دغه او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زموږ بادشاه بیا راغی عیسایي شو په تخت یې کېنو نو
هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي، نو دا مسلمانان ماله راغله. نه صحابه ورلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې مسلمانان وی وی ما پیژنې؟ وی نه تا نه پیژنم. وی زه هغه جبله بادشاه یم. او هغه بانډیسي نه چې مې سپېړه ایستې وه یادم شو بلکل. او بیا هغه رانه بدل اخېسته او زه د شپې واپس رالم. وی تپوس ته نه کوو بادشاه سلامت هغه څو ورځې په اسلام کې تېرې کړې وې، د هغې نه مخکې عیسایي وي، اوس هم عیسایي. هغه ورځې څنګه وې؟ دا عیسایي بادشاه ورته وایي قسم دی چې هغه څو ورځو کې کوم سکون او اطمینان و دې بادشاه کې نه مخکې ما لیدلی او نه پکې اوسېنم. وی بیا مسلمان شه راځه. وی اوس به خلک وایي چې کله مسلمانېږي او کله عیسایي کېږي، خلک به راپورې خاندي، خو مې اسلام ته کېږي. نو یو چل مې زړه کې دی که هغه کولی شي نو زه واپس مسلمانېږم. ادا دي که عمر ما له لور راکوي نو زه مسلمانېږم. زه به خلکو ته دا بانه ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه، دا مې بار نه شي. نو صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو د قربان. او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي، نو هغې کې مونږ څه نه شو. تپوس په ویې تپوس ته وکړې که لور راکوي زه واپس مسلمانېږم. د اسلام هغه څو ورځو کې چې د ما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته. دی واپس رالل چې حضرت عمر ته یې وویل وی نیکبختو ښه به مو ته کړي د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼم قربان. او صحابي یې په اس سور کوي ښه تیز اعلی اس وګوره په هغې سور شه او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نکاح درکوي شا به مسلمان شه واپس راځه. خو چې دی ور ورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کې مړ شوی جنازه یې روانه وه. اسلام یې په نصیب کې بیا نو دیانت او ایمانداري دا د اسلام لویه شعبه ده. ټګي به نه کې دا د دیانت خلاف، دوکه به نه کې دا د دیانت خلاف. بل مسلمان ته به سپک نه ګورې دا د دیانت دا دیانت نه دی. د مسلمان به عزت کې، حرام خوري به نه کې، پردې حق به نه وهې، او ګاونډي ته به ضرر نه رسې. په کور کې بچو سره به د ایمان او د اسلام مطابق ژوند تېری. پلار د پلار به قدر کې، د مور به احترام کې. دا ټول دیانت دی. دیانت یوازې د قاضي د کرسۍ سره تعلق نه لري، دا ټول دیانت دی. د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم به قدم ایږدې، د هغه په طریقه به ژوند تېری. دکاندار به په خپله دکاندارۍ کې دیانت کوي، بادشاه به خپله بادشاهۍ کې دیانت کوي، او دارنګې د قوم مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي، او د کور مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي. او دا دیانت دا د اسلام لویه شعبه ده. نو الله تعالی دی دا د دیانت دین چې اسلام دی دا الله مونږ له خوښ کړی دی. خدای دې په مونږ کې دیانت پیدا کړي. دعا وکړئ الله مونږ د بې انصافۍ نه په امن کې وساتي، دیانت هم نصیب کړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، او د شر نه مو ساتي. او زمونږ په دې وطن کې هم د عدل او د انصاف حکومت راولي، او زمونږ په کورونو کې هم الله انصاف قایم کړي، زمونږ په مسلمانانو کې هم دیانت او انصاف قایم کړي. الله د ظلم نه په امن او امان کې وساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي. څوک مریضان دي دعا کوي چې الله تعالی وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال و فراخ رزق نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د کړاوونو او مصیبتونو او فتنو نه مامون وساتي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.